رابعه بصري یوه زنانه ده، ښځه ده. زمونږ او ستاسو ښځې په دې سندرو ډېرې ښه پوهېږي چې څنګه یې سندره واورېده، که پښتنه ده او که پارسیوانه ده، ماشاءالله بیا هغه سندرې د اول نه اخره پورې ټوله یادوي. چې بیان کوو ستا په بیان نه پوهېږو، خو سندره چې په واده کې وایي نو د فارسي په سندره نه شي ویلی، د پښتو به وایي، ځکه دا پښتو کې دې ته به دعا شوي. نو رابعه بصري یوه زنانه ده او روجه ده په دې ورځ باندې. نو سایل راغی دروازې ته ودرېدو، رابعه بصري خپلې ویندې ته وایي کور کې وګوره ډوډۍ شته؟ هغه وایي چې وایي دوه ډوډۍ دي ورکړه، دواړه ډوډۍ ورکړې. زما په خبرو پوهېږي که نه؟ نشه خو نه د خیره سره، سهار به ښه په یخو اوبو لمبلي انشاءالله خوب به م تښتېدلی. رابعه بصري زنانه ده. نو ورته څه وایي؟ ورته وایي دا دوه ډوډۍ ورکړه، او ورته داسې ده وایي چې صیب ته روجی چې مازدیګر شو، ویندې ته وایي څه شته؟ هغه ورته وایي چې دوه ډوډۍ وي، هغه دوه ډوډۍ خو م تا ورکړلې. نو دا رابعه بصري زنانه ورته وایي الله خو شته دی. دې کې لږ ساعت وروستو دروازه وټکېدله. دروازه چې وټکېدله ویل ته ورشه ویندې ته یې ویلې چې هغه ورغله دروازې ته چې ګوري یو پتنوس دی او په دې پتنوس کې ډوډۍ او ګرمه ترکاري ده، دا یې ورته راوړله. ورته وایي بیبي دا چا راوړله؟ هغې دسترخوان کولاو که ډوډۍ چې وشمارلې 18 ډوډۍ وې. وایي دا واپس که ورته، دا زمونږ حق نه دی، دا د بل چا حق دی او مونږ ته مناسب نه دی چې د بل چا حق وخورو. بیبي ته روجه یې وایي که زه روجه م یم دا حق زمونږ نه دی، واپس یې که. دا ډوډۍ واپس ورغله، ویل دا زمونږ نه ده، دا د بل چا ده. لږ ساعت وروستو بیا دروازه وټکېده. رابعه بصري زنانه خپلې ویندې ته ورشه څوک دي؟ چې دروازه کولاو شوله چې بل پتنوس دی، چې راوړو مخې له ورته کېښودو. بیبي دا ډوډۍ او ترکاري ګرمه چا راوړه؟ چې ډوډۍ وشمارلې 60 ډوډۍ وایي دا زمونږ دي. ډوډۍ لرې کړې، ترکاري چپه کړله په بله کاسه کې او لوښي واپس وړه. ورته وایي بیبي مخکې دې هغه 18 ډوډۍ وانغستې. وایي د قرآن وینا د الله فرمیلي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چا چې یو نیکي وکړه په 10 چندی ورکوم. موږ 2 ډوډۍ الله ته ورکړې وي، نو څو ډوډۍ به راکوي؟ 60 ډوډۍ به راکوي. هغه چې 18 وي هغه د بل چا حق و. په ایمان